السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا حبيبي؟ قاعد يسوي جارة ما خيال دي وي تاخذ حبيب باشا خفجيته. كيف بلت؟ كيف بلتكم؟ بلتكم پردار پاسي کیدون شو مړه تا خو ما لړس خا کو دوبر دې ورکشه په سپوي کینا دوبر؟ هله کا په سپوي نه خو تا په عربی کې وکاندو. او کله چې دا نه پوهېږم چې کوم بونیر واینس دی که نه زما فیورټ بهترین ډېر نیچرل اکټینګ کوي داسې اکټینګ کوي بس چې طبي نیچرل ټیلنټ دی ورسره بس خندا درولي نه دي بریدي دا څه وایي اروپا ته راورسېږي په افغانستان کې بیا د خپلو خپلوانو سوچ و فکر هغه کسان او هغه زمونږ د افغانستان یو نمرګان چې په مکتب کې مونږ ته به نقل نه راکړه مونږ نه به نقل پټولو هغه اوس د مونږ نه نقل غواړي اروپا ته څنګه راشي رښتیا یم زمونږ اولنمره که چېرته زما دا ویډیو ګوري هغه بېچاره هم د مکتب اولنمره هغه هم د خارج لاره لټوي چې څنګه وځي د وطن ها بس د پشان ته دی خو د پوزه هغه ته نه ده ها یعنی د پشان ها د پشان ته د پشان دی خو د پوزه نری دا عقل چیتا دا د جاپاني غونته کې دا پوزه کې جاپاني شانتي دا پوزه शांडिटारे फूल और सबनाम तुमसे अच्छा कौन کدی تر اوسه چاله نه ورکړي کدی تر اوسه چاله نه ورکړي چاله یې ورکه یا یې مال راکا چې سرسایه در باندې پاتې نشي شیخ مصادقه ده کله هم د زړه د اخلاصه چغه کړې ده چې د خپل اواز چک کوي چې څومره اواز جیګ اواز خدای درکړی دی کېناست اواز یې ډېر زور مه کوه کار خراب نه کړي بس دی بس सबसे बड़ा काश क्या है जो आपका पूरा नहीं हो सका ژوند کې د غټ ارمان شی دی چې پوره نه شو ستا शादी नहीं हो रही है واده نه کېږي وایي دا چې د واده ارمان یې خدای دې پوره کړي خیرات راغی او لمونځ یې ورته پرېښودو چې کوم تاسو په ما تهمت ولګو دا به ما تر قیامت پورې جی قدرمنو کتونکو دا صادق خان تورو دیو د دغه پروګرام په خپل ما کتلې و کنه مطلب د چې څه ویل نه دي خو په کمنټس کې ورته ډیر زیات انسلټ شوی دی کنځل یو ته شوی ما ګناه وکړه ما ګناه څه کړی دا ما ته هم جړا راوسته دې له راغلی م چې صرف دا ویم که نه چې دومره غټ ګناه کبیره نه ده کړې بهرحال مونږ یو بل له څه کولی شو بهترینه مشوره ورکول صدقه ده ورکول شو خو کنځل کول د چا عزت نفس مجروحه کول دا نه دی پکار بس زه د دوی پیغام تاسو ته ما راورسو او په اخره کې د ټول پښتنو سوشل میډیا اکټیویسټ ته وایم چې د یو بل د عزت خیال وساتئ څوک چې دا پروګرامات ګورئ که نه کنځل مه کوئ کنځل ښه څیز نه دی دا انسان چې دی منټلي ټارچر کی او دا انزایټي طرف ته انسان بوځي ډېره مننه جي گزاره ورسره کوئ ومرېدو یا خلکو تر ماله بدرنګ هم سته
موږ سره مرګره ولاړ تعارف وکړي جی بیا به سره نشه لګپل ټیک ته چې زما ساجد افغان مې نوم دی د ملکڼې جنسۍ ګاونډي یم د سیند په د غاړه د سواتم کلی د خادک زو بړنګوله ورته وایي بس یو څو سوات کې اوسېږي خو تخلص افغان دی ښه زړور دی فري ګوګانې چې خلکو خو ډېرې اورېدلې دي خبره سره شریکې کړم چې درته کله هم جوړېږي ټینشن نو په روایاتو کې دا علاج دی د سیند په غاړه سره کونډۍ اړوئ ما اورېدلي چې ته ډېر ظالم وې خو دلته چې زه دا خویه مخې وینم د دیر نوابه نو ارمان دې راشي بله حیکو ده چې ستا خو د خپو لاندې جنت دی موري نو دې غریبې د خپو لاندې څه دي ځکه مې ښځې له سینډل راوړي او بله وه چې کله رشته کې اخوا دېخوا کوي او اوس پکې وایي دواړو پی خوړلي نو په مسله کې مسله جوړه شوه او بله حیکو ده چې د خدای ظالمې دې کارونو مړه کړې که خفه کېږې نه او خوښه دې وي نو چې ستا دپاره بله ښځه وکړم بله حیکو ده چې دا ریډیو خو مارکوني جوړ کړی دا ریډیو خو مارکوني جوړ کړی خو د دې ټي وي نه بیا نه یم خبر او خدای خبر دا لا کم سړي جوړ کړی د ممپلو پوستکي چېرته واچوم ماله په کور کې شاتار مه جوړوه شغجی راوړه چې څوک ترې نه خبرېږي بله حیکو ده چې خور ته چې وایې ما ته حق وبخه نو دا خبره رور ته ولې نه کې چې درله جامې ماتوي او که نه دی چې آواز مې وکړو خودکشي ونه کې آواز مې وکړو خودکشي ونه کې چا به تنګ کړی ته داسې وکړه چې سیند ته دانګې په هغه ودانګه دا ستاسې سندرې دي ماڼه دا څه رقم سندرې دي یاره پېښوریانو خدای ته وګورئ سندرې مو یو کوئ ولې ښایسته سندرې خو ویاوئ چې ښایسته شعر وي دا شی شو تاسې هم اوس پکې انګلیش استعمالوئ गा सकता हूँ बहुत अजीब अजीब किस्म के ड्राई फ्रूट सबसे पहले आपको एक किस्म की अखरोट दिखा दूं ये किस्म की अखरोट है कि ये हाथ से नहीं टूटता दान से नहीं टूटता पत्थर से नहीं टूटता ये बहुत सख्त मजबूत है इनके साथ स्पेशल चाबी आती है और ये स्पेशल चाबी के साथ टूट जाते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया की है आपने तोड़ दिए बिल्कुल सही है وګوره تاسو وې کنه چې تاسو نشه کولی هي جینې کو تاسو ته ویم تاسو ته دې بدرنګو ګاډي مې واشتو ګاډي تاسو وې کنه چې تاسو نشه کولی دا ما په خپل پیسو واشتو اوس پر پسې وړاندې بشه را پسې هلکانو ته پیغور مه ورکوئ بیا داسې غیرت کې راځي موټر اخلي کم موټر یې اغوستی دا د میخ سپیمیم خرڅیږي دا راته دا میخ سپیمیم خلک خوري څه ها یعنی ما دا راته دا سپیمیم خلک خوري او کنه دا خو دې سواد دا خلک دي غریزه لا کوله خلک خوري مونږ په خپل خدای شته نه دي کړنی سواد والا تاسې سپیمې کنه والله مونږ په خپل درو سپیمې خلا دا غریز خلک دي خدا خلک وال کوي او کنه بلکې دا هم ماته یو تبلیغ والا وی چې ته فلم کې کار کې نو زمونږه مثلا خبره د عام سړي خبره خو دومره نه وي ستا خبره چې کومه ده ستا خبره خلک ډېر اوري نو ته په دې فلم کې کله د مونږ ذکر کوه کله داسې دیني خبره کوه کله داسې حدیث بیان نو کومه دی وروره تا نه خو موږ د مونځ او حدیث شی هم وانه اورېده کوم فلم کې چې دا د سړیتوب خبره هم کوي هغې نه وروسته بیا هغه بدعملي شروع کوي چې هغه د سړیتوب خبره هم بیا پاتې شي نو هغه وخت نه تقریبا د دې 15-20-25 سال د کونړي نیا مړه وه د جنازې لمونځ ادا کولو وروسته یې غږ کړی و چې خدای دې وکړي چې ساعت مو تېر شوی یاره خو
زه یم چې دا څوک دا ټوکې او لطیفې جوړوي څنګه دې ته سوچ کوي. आपकी इस खूबसूरत हंसी पर तो लड़कियां भी फिदा होती हैं। ये आपकी हंसी में ऐसा क्या मिठास है कि हर शख्स को ये कुदरती है भाई, अल्लाह कुदरती है, अल्लाह ताला کدا ما پرې خوستو نو دا ما ته کنځلې کوي. څنګه پرې خوستم داسې کنځلې به ورته وکړم که نه. یاره دا ما سره هم شوي دي. دا وران واړه مې چې نیولي په وراني باندې نو چې رانه منډه کړې ده بس کنځلې یې کړې ده او دا ګوره نیولی و چې څنګه مې پرېږدي ته به کنځله کوم. الو 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 उल्टे हाथ से मत खा, शैतान को लगता है. په چپ لاس خوراک مه کوه وایي ځکه شیطان یې در سره خوري. په چپ لاس مرچک وخوړو شیطان خوله ترخه شي. د دې هم ترخه شوه. څو به راخلي په چپ لاس شیطان هم راخلي. ښي لاس یې کړلې شیطان خو یې نه شي څښلی. شیطان یې وڅښي. چماړې خدای دې بېخ او بنیاد وباسه. موږ د مینې پولاو پسې ګرځو او ته راپسې د مینې پیتي ګرځې. ملګرو سوال درته کومه چې پاریو ته مې وخېجي او لایکونه راله راکول. ډېره غریبي مې ده. هېڅ وس مې نه کېږي د وس مطابق کار څه وکړي. والسلام. سخته زبره ده نه زده کېږي ټول یو همدا یو غغ او بغ ده پکې کوس وي. غغ او بغ او غغ او فرانسوي ژبه ښایي غغ او بغ دی نه زده. زه په دغه باندې نه سرخېږي اوس زه نه پوهېږم. राजे अलग वापस पर नंबर राजे अस्सलाम वालेकुम जी नंबर राजे لاره زه خو وایم دې مینه بازاره پورې ورمنډه که او یو 12 سیټه بنګړي راوړه. یو سیټ به دې ته په لاس کې نور به ځان ته په لاسونو کې. دې خو د جنۍ په چېړلو کې چې د تلي او تا د دې ضمانت دپاره د خپل ځان په ځای باندې خپله خور ور ولېږله. ګوډه واو ته خو په دوبۍ کې وې که نه؟ په ما خټو تپلو والا په خپله د خپې نه ټینګېږي او ما ته د ډز چل ښیي. ملګرو خدای دې وکړي چې ټیک ټاک ریاکشن شپږم پارټ خوښ شوی مو وي، خوند مو ترې اخیستی وي، یو شیبه مو خندلي وي، ساعت مو تېر شوی وي. نو زموږ مطلب هم همدا دی چې دا ټیک ټاک یې وګورو. هغه خلک چې یوټیوب کې ډېر وخت پاتې کېږي ټیک ټاک ته ډېر نه ځي نو هغوی ته دا ټیک ټاک همدلته یوټیوب ته راوړو او بهترین ټیک ټاک راټول کړو. ځکه ټیک ټاک خو که څوک ټیک ټاک کاروي او هلته مصروفه وي نو هغه خاص هم ګوري. خو څوک چې یوټیوب کې ډېر وخت تېروي یوټیوب کې مصروفه وي نو بیا هغوی ته ځینو خلکو ته یوټیوب خوند ورکوي ټیک ټاک ته نه ځي نو هغوی بیا هم دا د ټیک ټاک ویډیوګانې هم دغلته پرې ریاکشن کوو ښایسته ویډیوګانې ترېنه راټولو ستاسې د ذوق پښتو ویډیوګانې میمز دا ټول او دلته پرې ریاکشن کوو ستاسې د خندا دپاره او زموږ هم در سره ساعت تېري موږ هم تاسې سره خاندو. نو خدای دې وکړي چې دا پارټ هم خوښ شوی وي او بل پارټ به هم انشاءالله چې لنډ وخت کې را جوړ کړو. نو که ویډیو مو خوښه شي ویډیو در سره لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي او اول ځل دپاره زموږ چینل د لارې ویډیو ګورئ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه ښه وخت ښې چارې.